ذکریا علیہ السلام یو ډیر لوی جلیل القدر پیغمبر دی. داغه عمر شو شپږ شل کاله او د بیبي عمر یو اتیا کاله. اوس د شپږ شلو کالو په عمر کې دتا په دماغو کې یو سودا پیدا شوه چې د کم دین خدمت چې ما کړی دی نو ما نه رستو هم د دې دین دپاره یو خادم پکار دی کنه. اوس کیږي بس زه د شپږو شلو کالو بوډای ما زما ښځه د اتیا کالو بوډای ده. کم شی چې د بچي د پیدا کېدو دپاره سبب دی هغه خو مونږ نه سلب شوی پیغمبر وکړ نه اتیا کالو بوډا نه او اتیا بوډای نه او شپږ شلو کالو بوډا نه زوی نشي پیدا کولی شپه ده نیمه شپه. تاسو تجربه خو وکئ لږه یو لوی نه لوی مشکل کې چې ونښلئ لوی نه په دې نیمې شپې نه بعد را پاسه او یو څلور سجدې ورته ولګوه او غلې غوندې نری اواز ورته وکړه. خو چې داړه دې دې وخت کې داسې وي چې بل څوک پکې نه وي سوا د هغه ذات نه بل څوک پکې نه وي. ښځه دې پکې نه وي بچي دې پکې نه وي کور دې پکې نه وي مال دې پکې نه وي دولت دې پکې نه وي هېڅ نه وي یو دې زړه وي او یو پکې خدای وي. ته ورته نری غوندې اواز وکړه او سبا له ګوره چې څه کېږي در سره. سبا له بیا ګوره په خدای قسم چې دا زما تجربه شوې خبرې ده تجربه شوې. نیمه شپه ده او ذکریا علیہ الصلوۃ والسلام را پاسېده او داسې وکړه مونځ یې وکړه او څه کوي اوس اذ نادى ربه نداء خفيا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. الله نیمه شپه ده خو یو خدای دی او یو دی. اذ نادى ربه نداء خفيا الله ته आवाज وکړو ورو غلې غوندې غلې دا تاسو اوس مونږ چې په کومه غضب اخته یو کنه دا غب تاسو خیال را او ته ما تراشي دي دواره ته وکي یا الله دې کی یا الله دې کی یا الله دې دا په ایمان زبانی جمع حال دعا غدا جتنی او زی در پسې وکړه یو خدای خبر یو زه خبر لکه پیرانو صاحبانو له تاسو ورشه موټه ولا ګرم کې چې دعا نه بمنو بس زه خدای دا کامیاب کپلانه ته په ټوپونو شي چې لاړم جوړوال وته مالته چې لاړ شي بیړه دې دا غفلارم خرک دی خو وګورئ هغه سړی نه دعا غواړي چې کوم په خپل بل تلاش نیولې ها سر در پوری که چرته ده خر سر در پوری تړلې اپ خپل تا نه غواړي بیړه دې غر کښنو تا ته بس دعا وکي
دعا خو هغه چا نه غواړه چې کوم سړی تا نه غواړي، چې تا نه غواړي او هغه ذریعہ د معاش تا ګرځي، نو داغه دعا به پتا سره لګي. اوس الله مونږ نه پیسې نه غواړي، دولت نه غواړي، صرف د دې ځای یو درد غواړي. د کوم ځای؟ د دې ځای چې دې ځای کې به ګورې بل څوک نه اوسي. اولن تاسو کورونو کې وګورئ، کور کې تاسو دا بوډاګان وایي چې خزه زبله خزه کوم، بوډاګان خزه رښتا ها شتا ته لګنن چلار شي ورته وای زبله کوم ښا ته ګوره چې په خخته دیولي کنه. تاسو کورونو کې خزو سره ټرایو کوي، وای خزه زه خو بل واده کوم، یاره کدی خزه ته په کور کې پریخوي په مخ می دوش. نو کستا خزه بل خزه په خپل کور کې ځان سره نشي برداشت کوله، نو ستا زړه کې به خدای ځان سره بل څوک څنګه برداشت کی؟ په خبره پوهیږئ؟ ستا خزه ځان سره په کور کې بل خزه نشي برداشت کوله، نو ستا زړه خو د خدای کور دی، نو خدای به په خپل کور کې ځان سره بل څوک څنګه برداشت کی؟ دیتا سوچ کوئ. ذکریا علیہ السلام اذ نادى ربه نداء خفيا، رو وندے خدای ته دعا خفیہ مانا وٹا. اس سوئی پا دعا کی سوئی قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا، اے خدایا اڈو کی میم زاردی، سر میم سپین شو، گیرا میم سپین شوا، ارث میں ختم، طول قوا میں ختم دی، ارث ختم. لیکن ولم اکن بدعائک رب شقیا، دا توتیہ تمہید دے دا دعا دا قبول لپارا. ولم اکن توتیہ تمہید دے، خدای ہر چا ختم. خو یوم مہربانی دے دا چې ولم اکن بدعائک رب شقیا، یا الله چې کله مې درته سوال کړی دی نو رد کړی دی نه دی قبول کړی دی. انی وهن العزم، بوډا ما کمزور ما قوا مې ټول ختم دی، لیکن ولم اکن بدعائک رب شقیا، نا امید کړی دی نه ما. اوس هم درته یو سوال کوم چې نا امیده مې نه کړې. القا ورته کې وشو چې څه وې خبره کوه، نو دی اوس څه وایي وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، خدای ززان نرستو یریگم او خزم ام بوډای دا چې ما نرستو با د دې دین خدمت څوک کوي. ما نرستو با دا دین چاته پاتې کیږي، د دې خدمت به څوک کوي. تاسو ټول په دا جمعات کې چې ناستې په ایمان وای چې مونږ په خپل د دین خدمت نه کړې دی او نم کولو اراده شته.
او دا درد د چا په زړه کې دی جمعات کې ناس تو خلکو کې شته چې خدای نور ما نه رستو به د اسلام خدمت سو شته ها وای شیخ ناسي ګوګوان یې دا پیغمبري به چې خدای ورکوله خو صوبه وکړنه وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا خزمم ګره بډای دا تیا کالو دا بچی نه وروړي او سوک اے اللہ فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب فهب لي یا اللہ بخماتا من لدنك وليا د خپل جانبنا یو د دین خدمتگار ولیا معنا یو د دین خدمتگار اب څه کار کوي یرثنی چاغه زما میراث یوس ويرث من آل یعقوب چې زما میراثم یوسی او د آل یعقوب میراثم یوسی هغه څه شو چې پیغمبري میشنو چې موږ نه رستو دا خدمات چې دی هغه تاواله شي چې موږ وفات شو چې دا خدمت پاتې چرته نشي اوس دا دعا چې خدای ته وشو څه وخت کې په نیمه شپه کې نو دعا ټوله کړي خیال کړي ځان د پاره نه و خو د خدای دین د پاره و اوس د خدای غیرت په جوش کې راځي دا ورته څه وایي یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی یا زکریا او زکریا علیہ السلام انا نبشرک بغلام اسمه یحیی زیر در کوم په یو زوی باندې چې نامه به یحیی اوس د نیمه غنټه خبره ده په نیمه شپه کې دا سوال او جواب کیږي لګیا سوال مشو او جواب امراغه چینا نبشرک بغلام اسمه یحیی زیرا در کوم په یو زوی باندې چې نامه به یحیی وی الله الله ورته وی زوی خو در کول لا څه کې نامم په ما کې خوا چا کې خوا نامم په یحیی نامه به اوس مونږ کې چاله کوشو نو مونږ د ډمو نامې خوخو دلته دا خزي چې لنګي شي نو هغه د عمران نامه خوخه کړي دا عمران لکه کټه دی کنه په کرکټ میچ کې نو کټه دی خزو ډیر خوخته نو چې کومه خزه لنګ شي نو عمران نامه پزوي کی نو ما حسین هر یو د وجلو یا ټلویزیون تا ګوري چې لوري وشي نو دمه خوخه کړي دا دمه نامه پکې ما نه څوک پښتنو کې جزوی مې شوه دی او لور مې شوه دا سنامه پکې دم او زب سنامه ورته خیم او یا به د صحابياتو نامه ورته خیم او یا ابل شپه زما یو وسای شوه
سنامه پکیدو مال سمیه نامه پکیدو. دا سمیه څوک وه؟ اوله شهیده په اسلام کې سمیه وه. اوله او شهیده څه څنګه چې اسلام راوړو ټول قنبت خلاف شو، نو په نیزو باندې په دې شرمګاه کې والا او داغه نه شهیده شو. اوله شهیده په اسلام کې سمیه وه. ما په لونو نامې خې عائشه، خدیجه، هاجره، فاطمه. پنوسو میں نامی خیدی فاطمه، سکینه، دا اوس بل او شو په دیم سمیه نامه. په زامنو میں نامی خیدی یوسف. نحن احسن القصص خدای ورته ویل. یوسف علیہ السلام قصه تا خدای احسن القصص ویل. قاسم د پیغمبر د زوی نامه و. ٹھیک شو. اسماعیل د ابراهیم علیہ السلام د زوی نامه و. اوس چې زوی شي یا په د سنما د ډم نامک دی یا په باندې د سنما د ډمو نامې دی. دا زمونږ استاد سنامي یا دا قبایلو کې ډیرانه مچاخان پچاخان په دې قهر اخته دي غرونو مرونو کې چاته زنګلی وای چاته نړه خو څه ګندې نو. د ډیرو نه راته چایو پاسپورت راستولو چې دا آل پاکستان کول دي دوو الکه د چا په نامې دی ویل د یو نامه خانک دی او د بل نامه بایک دی. خانک او بایک توس نامي نو خو مال خره خلق دی. اوس خر په یعنی خر په ځان باندې شاهزاده نامه یې خوښ وای کنه خر په ځان شاهزاده نامه یې خوښ خو خر په ځانم خر نامه دی کړ. خانک او بایک څه ته وي خدای دې کور وال. نو یو زخم نه دی چې بجوړ شي. یو زخم نه دی چې بجوړ شي. هزار زخمونه مې په زړه دي مړ بشم. یو علاج د دې ملک او د دې قوم نه دی چې سړی وکړي. کم علاج وکړي کم اوس پرې دې زمما خدا شکر دې چې ز شوه او منن شپته کاله مخکې نو تبلیغی میشن راغله زمون کلی ته نو زه ورته نکره او وستما چې مان وسه شوه د دعا ورته وکړي او دم په واچو و نامم په نه دی خي و د نکای څه نامه دا ویل سلطان میر و د پلار څه نامه دا ویل خان میر. هغه امیر صاحب پکې ویل چې د نامه شو محمد امیر. دا زمانہ ما خو خلقو یې خوا محمد امیر کینه دا خانک او بایک وزم وي. عزیزانو اسمان سره لگاو پیدا کوي. اسمان سره په خدای قسم نن دې که سبا دې دا ملک د زرغون شاه دې دا ملک قرآنی د دې قوم د لاس د دې قوم او د دې قوم د مشرانو د لاس دا ملک قرآنی یا مارشل الله راځي یا د ملک امریکای او انګريزانو ته بیا والا کیږي د دې نه اهلو د لاس. ایو بزرگ وای چې دل کې پپولے جل اٹھے دل کے پپولے جل اٹھے جگر کی آگ سے دل کے پپولے جل اٹھے جگر کی آگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. دزړه داندرې میں وہی اس وځي د جگر د اور د وجه دل کے پپولے جل اٹھے جگر کی آگ سے
इस घर को आग लग गई घर के चिराग से वही दी कोर ته د خپل کور د ډیوې نه اور لګېدلی دی وایي په ایمان چې د ټول پاکستان ته اور د قوم د مشرانو نه دی لګېدلی موجوده وخت کې چې څومره مشران د پاکستانی قوم دي د ټول ملک او ټول قوم ته اور د دې مشرانو د لاسه لګېدلی که نه کا مذهبي مشران دي او که دنیایي مشران دي هر یو له چې ونډاو کې پکې سپېږمې نه باسي چې دغه دی وخت دی خراسکه کې نی غر کېږي بیا وروسته به شی چې ونډه نه میلاوي نو دا ټکې پړه ولیکئ چې نن پاکستان کې نن مذهبي مشر شته او نه دنیایي مشر شته ټول مفاد پرست او ټول خپل کور جوړونکي دي زه دا اورېدو درته نه وایم زه نه لیډر یم نه صدر یم نه لال قرطه یم نه وزیر یم نه ممبر یم نه مې د خدای د دې قوم وزیر او د دې ملک ممبر الله مې د قبر هم تې لرې وساتي زه هیڅ نه کېږم خو دا ټکې پړه ولیکئ چې نن دې ملک ته اور د چا د لاسه لګېدلی دی دل کے پپولے جل اٹھے جگر کی آگ سے دل کے پپولے جل اٹھے جگر کی آگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے نن پاکستان ته اورم زمونږ د لاسه لګېدل د دې علاج څه دی د دې علاج دا دی چې نیمه شپه کې را پاسې یو دا وایي نادا ربه نداء خفیا نری غوندې اواز ته ګوره چې ستا ژوند جوړېږي که نه جوړېږي ته ګوره چې ستا په اوچه بیړۍ روانېږي که نه روانېږي په اوچه هر شی به تا پسې منډې وایي اسمان نه خبر راغی یا زکریا اے زکریا علیہ السلام ډېره خوندناکه او دردناکه دعا دې وکړه مطالبه دې منظور شو مبارک انا نبشرک معنا مبشر څه ته وایي یا مولانا مبارک خدای ورته مبارک شو لکه استاد چې زوی شي کنه هر استاد چې زوی شي خو بمې نه خزم په ګډا شي نرانم په ګډا شي او چې لا سنتي وي وای ته په تو په ولګ سنتي په د خري سور کی زیارت ته روان کړي ډولکی ور سره څه چل دی د دې حرامي سنت ته و سنت نه ته بوزا یا هسپتال ته بوزا سنتي کو راو په خدای قسم مونږ څومره ماشومان سنت کړي که څوک یو غوږ نه بل غوږ خبر لوري زامنم واده کړی دی یو غوږ نه بل غوږ ته خبر نه دا امیر سے په سیلاب یوړې شي څه بلا غستی بیړم غرکش الکه واده دې لګي پیسې راته وسکه وې جدا خلق بسوي د خلق په خلق خدای دې قرآن کچوران خلق بسوي خلق خود سپید ذات دی ارث پس غاتی وای په ایمان چې دا ترو اوټ قوم چې د سپی په شان غاتی کنه پچا چې ورګي اوخره به غپا پری ها وای صاحبم څنګه شو پاړی وای ابا پری یعنی ته چې ورګي اوخره نه به سبا تسبیح راوالیو ستا وظیفه به شروع کی چې ډېرې خې ورځې پخ کړې وي اب در پورې نور ډرامې کوي چې ورځې کله کې به خېوځه یا خدای دې وې غړي په کې خراب چولی الټا خیره بدر تک خدای ته ګورې په دې قوم موريږي خوراوي م پیروټیانه خوراوي زه په ایمان درته ډېر خلق ما تکلوې د زوی واده دی مونږ ته دیونه مزارک شه په ما دې صد مور حق وس
زه کله عمر کې واده ته تللی ما زه دې لیدلی یم وایي نه ما په ما دې د پلار حق زه رک شه ما مې واده ته غواړه ما مې مړي ته غواړه که زما مړي له راځي چې را نه شي چې زه مړ شم او تاسو زما جنازې له راشي که ما خدای بخین نه بیم که زه خدای وبخلم زه به د سړي زوی نه چې دا خلک زما جنازې له راشي زما عقیده څه ده زما عقیده دا ده چې توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے یو خدای چې را سره نه مې په خاقېدو پروا شته نه مې په کفن کولو پروا شته نه مې په جنازو پروا شته ممې لمبوي خلقا او ممې خخوي خلقا تاسو دا کلوالی کلیو یاره ډېر خوندناک قبر راغی الله ډېر خوندناک قبر راغی هلته چې د هغه د خنزیر بچی شول دننه قبر کپاس خوندناکي نو پیڅه ایو پریدای و میړه یې مړو نو زوی ورته مور ته پدری مور چا دې څه خیریات په پسې وکړو ابا مې مړدا وی چې بچیا درې دې وشو چې مړدا ملائکو به خق بتاولای راو بتاولای وی اوس په خیریاتونو نه خلاصيږي ملائکو بډتولې تا جلان دی وډتای کا قبر دی خد خناک ډیر مزیدار راشي نو په قبر څه دا وایا چې مم لمبا وای خلقا مم خخا وای خلقا ما پډیران سپوتو غرزوي خلقا مم لمبا وای خلقا تاسو وختونه کوم ځای کې تیری تاسو کوي اوس په دغه هډه کې چې موږ او داس کوو نو بس پرې یادوي او داس کوم دا مونږونه دې تاسو کپړې چې په موږ او داس تر تکرار کی په موږ او داس دا مونږونه دي دا مونږونه دي تاسو ټول منځګار دی جماعت کې ناس دي په کولا وړو په دې منځ کې تحیات تاسو دوله کزل دی وایي تحیه لفظ لغت ده او ترجمه یې څه ده تحیات تاسو وایي کنه دا څه لغت ده او ترجمه یې څه ده یو گزار لنه ورځي یو ناسه لګیاو څه د ګونګیانو ګوندې داسې و د ګونګي په خبره تاسو پوهیږئ اوس قیامت کې هم خدای ستا په خبره ځان پوهېده غواړي کنه چې تا تمامون درستول او تا چې دا مونږ کړي دي په دې پلاني لفظ پکې پیلې نیت به سوچ په مونږ کې بده دا ویلو ته به څه وایې اوس یو در کې را پاسوم چې ته په دې ویترو کې تاسو اللهم ان وایي د دې ترجمه وکړي یو لنور لا باز دسی وی اللهم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بك ونتوکل علیک ونثني علیک الخير ونشکرک ولا اوس نشکرک سره لام وی ولا نشکرک ولا نکفر اوس چې ولا سره دې نشکرک سره دې لا ویلو نو کافر شو
دنیا به وګورئ دا تبلیغ والاو نه پوښتنې وکړئ د دې واسطه پېښېږي د زناورو سره چې مونځ پې تېرئ دا وله ورځیم نه لکه څه پکې وایي زه پکې 3 ځله قل هو وایم پویترو کې نه ورځي ایمان مفصل او ایمان مجمل پیژنئ نه نو عزیزانو په دې غاوره نشئ چرته تاسو چې دا مونږ منځونه کوو زمونږ منځونه ځان لغرق دي د امامتای د پاره دي او ستاسو ځان لغرق دي اسې عادت شوي یې منځ نه دی او د منځ تقاضا څه ده چې کومه قرآن ویلی قرآن ویلی دی چې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر من سړی د بدو کارونو نه منی کی اوس ته منځګزار وګوره لوی ارامي به درته لوی منځګزار ښکاره شي لوی ارامي به لوی منځګزار درته ښکاره شي په دې ګیرو والاو کې کومې درته د ټاپ ارامیانو نه خو د زبر د سړي زوی نه دا اوس ګیری دي دا څه خو پټو کې واخم ډیر ولاړی دا منځونه دي چې ته د اوښ غوندې په دواړو جام د شخوند کې او د حرام حلال تمیز درته نشته یا منځونه دي نو چې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر ته منځ کې او د ګناه نه بچ نشوې نو دا منځ نه دی دا ډوکیږي نه دا څه ځان ستړی کې خوله دې ټیک نه ده عمل دې ټیک نه دی کردار دې ټیک نه دی حرام خورې زناکارې بېایمانه دا منځ دی پروسه کال یو ځای جنازه کې پېښ شوی منو مونږ یو ملګری چا ورپسې اسقاط راوړو ویلې دا واله استاد نه 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 حرام دی حرام 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 او چې هغه جنازه خو دې خوش و پټي والا بیا ورکو بیا واپس نو کپټ سره کې بیا حلال شي او ښکارا جی بیا حرام نو عزیزانو عرض میں داو چې دا الله هر کار حیران کن دے دا اتهم عقل حیران شي چې خدایا زبد سکو ما سره بکیږي څه زما انجام بچي دیتم عقل حیران و ذکریا علیہ السلام فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا فخرج على قومه من المحراب د عبادت خانه نه راوته قوم ته او جبه خو بنده خبرې نشي کول فاوحى الیه نو چې په جبه نشو ویلې نو په اشاره قوم ته وې چې څه کوي ان سبحوا بکرة وعشیا یا قومه خدای یادوي په وخت د سبا او په وخت د ماقام دا قومونه عبادت دا دوه ټیمو په اشاره به
عزیزانو ځان ته وګورئ هغه سوچ وکړئ چې زمون د دې خلقت غرض څه دی مونږ سره پیدا یو او زکریا علیہ السلام زوی څه د پاره غوښته تاسو ټول وایي ها دین د ځان له نو غوښته خپل خدمت له نو غوښته ځان له مزدورای له نو غوښته څه د پاره غوښته اوس مونږ پیدا چلای د خدای کارونو کول اولاد به څه غواړي د خدای د دین د پاره د خدای د کارونو د پاره د خدای د مخلوق د خدمت د پاره اولاد به دې غواړي دې لا بنه غواړي چې زه به بوډا شم او زه به بوډای شم او دا به ګټي او زه به سټم او زه به کټ کې مردار پروت مو دا زوی به مې وروړي او په خله کې به راچی دغه له نه غواړي په دې سنت به عمل کې چې فهبلی من لدنک ولیا یرثنی ويرث من آل یعقوب او واجعله رب رضیا خدایا زوی خوراکا خو واجعله رب رضیا دس زوی راکا چې هغه کارونه کوي چې ته پې راضي کېږي لارې دعا کوي چې واجعله رب رضیا دس زوی راکا چې هغه کارونه کوي چې ته پې راضي کېږي خدای دس زوی مرا کوا چې هغه کارونه کوي چې ته په خپه کېږي پیغمبرانو خدا مشن او د پیغمبرانو خدا غلا نن ته د خپل ملک لارې او د خپل ملک مشن ګور او خپل اولادم ګورئ او تماشې کوي چې مونږه پسکو مونږ پسوایو زمون تصورات ورته سدي تعلیم 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 خود پاکستان کپر اوچی چلا امیسی الکان نو چابڑی لگولی دی پا سرک باندی او د نوکرای درکی نلگی امیسی بی اے سی ایف اے سی د جونیئر کلرکای درکه نه لګي پاکستان کا پرای چی چلی د تعلیم خو تعلیم په تندرو لګا او بیا دلته تعلیم څه دی پاکستان کیا تعلیم لا کم ځای دی نن سهار می قتل آرای تیرې دی په دلارا چینیان او د کوریا ډرایوران ورته ناستو او دا ظالم ماشینرای په ډبل ټیرونو لارای کې پرتی وي کمیسونه ویستی او بربند ډرایوینګ کولو خدا لارای داسې تیرول نامرګرو تمیل مالدی ته وګورئ د کوریا او د چین نه راغلي دی او په پاکستان کې وګورئ هایوی درته جوړی د پاکستان دولت بدوی کوریا او چین ته وړي دا د پاکستان سنداګان په خړ سیلاب یوړې سبي څه بلاوالي دي چې دوی سرک نشي جوړول یو سرک جوړول تا په 15 سال کاله کې زده نه کړ تعلیم 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 کم دی او بیا تعلیم له په سکولونو کې خزي کېنولې دي خزي الکانو ته جنکای سبق خای جنکای په سکولونو کې کېنولې ولې تعلیم خشه جنکو تعلیم هم خشه ده خدا بل لانجم خشه ده خر بچیا تعلیم خشه ده د بزرګانو لونه بدر تاو خیمه چې سار کالجونو ته رواني په تندر لګېدلې ده د عمل خو خدای دې زر کی چې خلاصې وشي
بل ورځ راته چاوي ته دا ټکې چې ته بس کې مال چې زه تاسو نه وړاندې غرق شم او تاسو را پسې غرق شئ میله به خوند زما خدا ملک نوم په سترګو بدلی قسم په خدای دې کمې سړی په سترګو خلک سړی ځکه چې د انسان بچی پاتې نشي ته به خیر غواړې ته به ورته د خیر کار کې رزیل به تا دشمن ګڼي وای په ایمان د سره ته به خیر غواړې ته به ورته د خیر کار کې رزیل به تا دشمن ګڼي کواړه دی او کزاړه دی او کزوانان دی او کسپینګری دی د مخ په نالت ټول د زناور ورونه تاسو په ایمان وای د دې کلو خلک یو په دې پويږي اخر ورته وای چې دا زناور ته پکې غیا چي اخر پیجنې زناور ته پکې غیا چي باغې چې داسې په قطار زناور ولاړی غویان یا سنداګان یا میخي یا خره یا قچر او هغه په د اخر کې سپېګمې وردن نه ار یو زناور داوي چې زما خېټه دې ډکه شي که داوي چې د دې بل زناور دې ډکه شي زه دا وایم اوس وای په ایمان مونږ هغه زناور یو کنه یو ها اوس په پاکستان یې هر یو د بدلې و بچي دا وای چې زما خېټه دې ډکه شي او د بل دې قرآن شي او کنه دا وای کنه کار یو داسې نه تر ما پورې تر دې مصلی پورې تر دې منبر پورې کار یو داسې نه زبد سړی نه نه پیدا د سپینه به پیدا او کني راشي چې درته وخم دا زه چې داسې خبره وکم خلک په چون پون کوي خو د یاري ماته مخامخ کېدی نشي ځکه چې زه خو د هر چا رګونه پیژنم ماته خو د دې ټول ایمان معلوم دی اوس تاسو وګورئ کوم ملکی چې کوم حکومت تاسو جوړ کړي کسو غلاو کی وای چې دا غل دی ټیک لارو شو کوي لار شو کوي وای لار شو کوي کافر تو ګور لارو شو جنازه نکی رهزن ورشي په جی ټی روډ باندې جرنل بس سټینډ سره دی خوا چې کما فروټو والا ناس په قطار باندې دا غریبان ناس دیو امونا ګرمه کېله داسې زونه په دې سور سړک کې ناس دی ورته خرڅي پروندا بل اورس خبره ده پی ڈی اے دلته یو محکمه حکومت جوړه کړې ده پکې د جهان ګن کپان کینو پی ڈی اے ورته 1.5 لک روپۍ میاش د پی ڈی اے د 2 بلډینګونو کرایه ده 1.5 لک روپۍ میاش یو بلډینګ په بارډر لینډ کې نیولې ده صدر کې او یو بلډینګ په مال روډ باندې نیولې ده 1.5 لک روپۍ میاش دغه دواړو بلډینګونو کوي اوس په دې ټول صوبه سرحد کې د پی ډی اے کارکردګي وخایي سړکې جوړ کړې کوڅې جوړ کړې کنالې جوړ کړې کوړې چاله ورکړه کپ ترکاری چاله ورکړه کارکردګي وخایي دا صرف ګڼ کپستان جوړ کړي پکې یو ډایریکټر دی احمد جان دے کچنو میں دے
اگرزی کچا په دیوال چونه کړ قانون د لاس کې واغستو راو باسا کینی مخکش او یاره چونه دی اجازه تاو دی منقشه وکړه مخکش بس غریب سره چې صحیح ولا ورکی احمد جان صاحب روان شو اسپټرانی ګرځي صاحب نقشه دې نه پاس کړی او دغه دې شروع کړو دیوال ته ما ته وایه چې ځمکه ما اخیستې دا پیسې پې زه لګوم خښتې زه راوړم شګې زه راوړم مزدور لیبر ما لګولی دی تاله په کومې خوشحالۍ کې زه پیسې درکړم او نقشې در باندې پاس کړم زما خوښه ده چې څنګه یې جوړوم کستا سرکاری ځای مې ونیو سرکاري لار مې ونیو خو تراشه ما چالان زه په کوڅو کې دننه ځای جوړوم او ترا پسې مجسټریټ یې ساتلی پی ډي اے تحصیلدار یې ساتلی پټواریان یې ساتلي پولیس یې ساتلی صاحب دغه د مر کارغان به در پسې راولي ړه به در نه بوټوځي که څه نه ورکې کور دې ورانوي کینی ښځه در نه بوځي ډیر شکر دے الله دې یو لس پی ډي اے نورم جوړي رمه خوشحالي مال خو نږدې نشي راته تاسو دوا پکار هم تاسو ته پور کې پراته مونږ جمعات کې کار کولو ال پی ډي اے ولا راغله مل روي نشي دی وړکه واچو بچا تختې دل بیا را نه د پی ډي اے کارکردګي وخایا دا نور شرمخان د ملک شکول د پاره ساتلی نو بلډوزر راوستي وي دا غریبانو جونګړې ورانو هغه ورپسې کوتا کې راغستی چې کوتا کې راغستی دي بس تختی دي وکور عمران شچ ورانم شي خدایم هلاک کا چې هلاک شي د چرګو مرز در تراش د چرګو په ټوغه کې مردار شي نو چې غریب مزدورای تم نه پرې دی لاري شکول ته نه پرې دی غلا ته نه پرې دی ډاکې ته نه پرې دی کور دی وران شته بچرته دوی بسکه خبیا ټرافیک والا په ډګډګو سوار کړي او درې کلاشن کوپم ورسره استا بچابړې لګولې په سرک باندې گاڑے بدی لگولے چرتا الوچے فرمانا دا بدی پکی روڈ دے بلاک کرے ملیس اوی خان خدا گولیٹ آغا ناڑا بوٹو ما تا خدا دوی ٹیز رگی معلوم دی کلیر کٹ آرڈر دے چې سرمن د قوم نو باسي خواري او سړی بلس دولس پنځلس پرچې د ورځې کوي روای او کنا روای کینی را میدان ته شي او درې کانی ولا پلاس کې ورکوم چې دا آرډر تاسو کړی دی کنه دی تاسو پوه شئ دا روراد پولیس نه دی پی ډي اے نه ده دا آسمانی قهر دی چې در باندې نازل دی ان شاء الله نور به خدای تیز دی دا ستاسو خزي ستاسو قهر دی چې په تاسو په کور کې نازل دی کنه ها کړي دي دا ونه نازل دی کنه ستاب بیړه تباشي په مزدورای چې کور تر انو دي دا بلګي یو لوخه په یو لبل په بل لا یو ماشوم هلته سپېړه بل بلار کفاره اخرى چې د کور تر اغلی مخا ورځ مې ونه کتا تاسو خزه د سوي کنه وای بېمان په کور کې دننه خدای په یو قهر اړولې او چې کور نه بار روزي په بل قهر اړولې ان شاء الله خورز بنه ګورئ خورز بنه ګورئ
زامن علماء ګوره زمونږ اولاد ګوره مولا زامن ته خلاص نه دي د پیر خلاص نه دي د میا خلاص نه دي د سید خلاص نه دي په هر بازار کې ورته د ډمتوب او د کنجرتوب ډیپو جوړ دي اوس آرمی سټیډیم کې کمه هو هغه کنجرتوب کې کمه هو په 14 اگست په قیوم سټیډیم کې انشاءاللہ جسن خیبر درته لګي که الته کې سډمتوب کمه هو نو د قیوم سټیډیم کې به درته جشن خیبر ولګي ورځي په ما ته مخامخ یو دکاندار دی نو سهار را سره سړی ناست هغه ریکارډ چینجر راوړي دلته د دې سنبای نیم خولې به دی سنبای پیژنې د دې سنبای نیم خولې به دی ریکارډ چینجر راوړي سوی ټیکول راټی ما ته دې دته وګوره امرګری ته مالا خلو ته وګوره کمیس ویسته دی بربند دی دلهم د خپل کار به ډمتوب نه مزه نه ورکړي او دې قوم ته بس چې دا ګوري دا دعا سړیو کې چې خدای پاک په دې قوم رحم وکړي دا به د سړی روغ غواړي ها سوزکای وګوره کم سړی چې سوزاکی چلی ور سره کلندري کوي خدا د دینه ذلیل کار بل نشي پاغه کې غارنه وګوره چې کم قسم لګول او بیا په کې ریکارډ چینجري لګول چې در سره تیر شي ته به وای چې د ټول پاکستان دمان را سره تیر بیا کم دا ایر بسونه چې کم کراچۍ او لاهور ته ځي په دې کې بلو پرنٹ فلمونه چلے دا ټوله سورلای ورته ناس دی بلو پرنٹ فلمونه هغه کې خزم ناس دي عزیزان عرض میں داو چې سو پورې د ذکریا علیہ السلام هوندې د خدای اعتماد نه کړي او خدای نم غوښته نه کړي او خدای تمزان نه سپارلی د خدای دا مشفقانه سوال او جواب هم ولیدو چې ذکریا سوال د خدای د پاره کین ورته سمره په خوان جواب راځي سمره په خوان خدای زوی د دین د پاره راکی نو انانو بشیرک بغلام اسمه یحیی اوس خو چې د چا زوی شي مونږ ورته وي مبارک شکر هغه زوی د دین د پاره چې غوښتنو اسمان نه ورته مبارکي رااله چې ذکریا علیہ السلام مبارک شه خدای ورته ستاسو زوی چې وشي خره لنګش خره کوسه کې ډول کې غړج بم تر غړج بم غړج څه چل دی د پلاني زوی شه د پلاني زوی نه به پلاني خزه بیګا شپې درې د ځن طلاق تاسو پوه شئ زیره ولد اسمان نراک یا زکریا او بدبخت قوما او بدبخت قوما او د خدای نه لري او باغی قوما زما دي د خدای په ذات قسمی او دا ګیره و د سپی په کونه ولاړی کتاسو په پاکستان کې خې ورځي ولیدې او مړم نو په قبر می غټه سوټه غلو وقتی طور ونډه درته شوې ده مولیانو تم ونډې شوې دي پیرانو تم شوې دي بزرګانو تم شوې دي تاسو تم شوې دي سپېدمن پکې ورمنډلې خو ان شاء الله داسې قبض بمشي چې زور به کوي او سنبای نه بم سوټه نه وځي او سر بخپل خوري دا واو اوس اخر کې ورته څوي زوی خو ورکو پیدا خدای مبارکیم ورک چې د 3 کالو شو نو الله پیغمبر کړو
څه شي کو پیغمبر کې چې د 3 کالو شي تاسو چې د 3 کالو شي څه شي مونږ چې د 3 کالو ماشوم چې څه شي ورته دله کندن یو کا استا منی مونږ ورته دا استا منی اچھا د 3 کالو شو نو خدای والا پیغمبري ورکړه او بیا ولا صفت پکې پیدا کړ وبرن بوالديه د مور او پلار ډېر فرمان بردار ډېر لوی تابعدار او چې مرشي دار مړي 3 حالت یو د مور نه د پیدا کېدو وخت یو د مړ کېدو وخت یو د قبر نه د پاسې دو وخت انسان باندې دا 3 وخت راځي مور نه چې پیدا شي بیا چې مړ کیږي بیا چې د قبر نه پاسي خدای وسوي وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا الله وسلام عليه يوم ولد الله وی دې د مور نه چې پیدا کېدو نو دار قسم آفتونو نه پامان کېو مور نه چې کوم ماشوم پیدا شو نو اول بانګ ورته شیطان په وخت کې وای چې دنیا ته خوراله چې بل چا په سلار نشي ګوره زما په خبره پوهیږي الله وی دې د مور نه چې پیدا کېدو نو شیطان مې نږدې نه ور پرېخه شیطان میں تلر ساتل وسلام علیہ یوم ولد او د مړ کېدو په ټیم کې شیطان ورته ولاړی د چې اشهد الله الا الا الله شیطان وی چوای چې دوه خدایان دي چې یخ یو بدر باندې اوس د ځن کدن په وخت کې ار سړی داسې تګېوي چې دې دا وی چې کدا د دنیا سیندونه زما خله کې راواچ نو تنده به مې ورکنيش شیطان یو ډک جام دوبو یخ خلاص کی نیولې چوای چې دوه خدایان دي نو دا یخ یو بوس بدغه وخت د غټ او د بیلات کدی وای او بو کی متیازی کړي هغه وبو وینا بس عمر لدی بیړه تباش الله وی و یوم یموت چې مر کېدو نو هم شیطان نږدې نه ور پرې ويوم يبعث حيا او د قیامت پورس چې قبر نه را پاسي نو د پیغمبرانو په ټولي کې به ولاړ پلار دین د پاره غوښته 3 نیکای مې ور سره وکي چې پیدا شو یو نیکی چې مړ کېدو